نن زمونږ او ستاسو راټولېدل دلته د یو لړۍ کارونو په نتیجه کې دي. اول د افغانستان جمهوری دولت طالبانو سره د صلح لپاره خپل مذاکراتي ټیم په ټولو امکاناتو صلاحیتونو سره دوحې ته واستولو چې د طالبانو سره مذاکره وکړي. شورای عالی مصالحه جوړه شوله، ټول مشران پکې ځای لري او هر ورځ دې کوښښ کې دي چې څنګه د سولې لپاره زمینه برابره کړي. 5500 د طالبانو هغه بندیان چې دوی غوښتل ورخوشي مو کړل چې په دې کې ډېر غټ مجرمین، قاچاقبران، قاتلین حضور درلودل. ولې د دې لپاره چې د افغانستان د ولس تقاضا د سولې ده، د افغانستان جمهوری دولت دغه مشکل تصمیم هم ونیولو، دوی یې ورخوشي کړل. هر هغه توقع او تقاضا چې دوی درلودله مونږ پوره کړه. د اورکم په نوم زمونږ قوتونه په دفاعي حالت کې پاتې شول. ولې طالبانو د سولې دا غږ په جنگ باندې مطرح کړلو. زمونږ قهرمان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټارګټ کړل، په دوی باندې حملې وکړلې. په لارو کې خلک د موټرو نه کوز کړل، شهیدان یې کړل، بندیان یې کړل. غیر مشروع ګمرکونه ایجاد کړل، په سړکونو باندې راووتل، خلک یې وځورول. په ښارونو کې مخصوصا په کابل کې زمونږ هر هغه څوک چې دوی فکر کولو چې یو غږ لري، آواز لري، هغوی یې په نښه کړل، شهیدان یې کړل. خپلو حملو ته یې دوام ورکړلو. د مذاکرې نه وروسته چې زمونږ ټیم راغللو د خپلو خلکو سره د مشورو دپاره افغانستان ته، دوی ثابته کړه چې د دوی کور، د دوی باداران چیرته دي. لاړل خپلو بادارانو سره خبرو ته او د هغوی په اشاره باندې په افغانستان کې د عمل منفع پروژو مخه نیوله، د سړکونو ورانول، د پلچکو ورانولو ته دوام ورکړل. زمونږ په ښارونو په ولسوالیو باندې حملې وکړلې. ثابته یې کړله چې د سولې نیت نه لري. هماغه تروریستي ګروپ دی او غیر د تروریستي اعمالو نه بل هیڅ یې په وس پوره نه دي. په یوازینۍ خبرو کې، په یوازې خبرو کې چې کله دوی یوازې کېږي، زمونږ د ټیم سره په دوحه کې خبرې کولې، هر یو په جدا جدا دا شی واضح کړو چې دوی خپل استقلالیت نه ولري. معاصره دي ګروګان نیول شوي دي، د دوی فامیلونه په پردي مملکت کې اوسېږي او هغه مملکت چې دوی ته لارښوونه کوي چې دلته تروریستي اعمال او اقدامات وکړي. نو د یو استخباراتي ادارې یو مزدور چې هر ورځ مونږ په ملک کې قتلونه کوي، د دې ځای هر شی ورته کافر معلومیږي، ورانکاري کوي، په زوره د خلکو نه پیسې او ټکس اخلي او په بدل کې هیڅ نوع خدمت نه کوي غیر د قتل و قتال او وژنې نه. نو مونږ باندې هم دا فرض ده چې خپله قوي امادګي ونیسو چې که چیرته دشمن خپل شوم هدف ته دوام ورکوي، د سولې پر ځای باندې د جنگ لار غوره کوي، مونږ او تاسو باید یو ټینګ ځواب ورکو. مونږ نشو اجازه ورکولی چې زمونږ مملکت دی دوی بیا وران کړي. همدا اوس یې نښې او نښانې معلومیږي په کوم ځای کې چې په کوم هر شی په لاس ورغلی دی. که زمونږ یو موټر په لاس ورغلی، که یو وسیله په لاس ورغلی ده، وړي دي په خپلو بادارانو باندې لکه پخوا په رقم باندې، اما بیا یې خرڅ کړي دي لکه باړ په رقم باندې. زمونږ سرمایه ورته کباړ ښکارېږي. زمونږ ټول قواوې په قوت سره دې ته اماده دي چې د خپل نظام، د خپل خلکو، د خپل هیواد نه د دې مزدور تروریست پر مخه دفاع وکړي. د دې ترڅنګ دا خاص قطاعت چې د افغانستان غرور دی، ټول یو موټی شول. په دې نوي تشکیل کې قومندان د خاصو قطاعتو د اردو په رأس کې، ترڅنګ یې د پولیسو خاص قطاعت یو معاونیت، د خاصو قطاعتو لوا د هوایي دوهم معاونیت، د امنیت ملي خاص قطاعت دریم معاونیت، او د دې لپاره چې دوی قوي حمایه ولري د مشترک یو نهاد هم ورسره ترڅنګ وجود دی چې د دوی ترمنځ یو قوي هماهنګي ولري. او په موادو مخدرو کې د هغوی نه هم یو نفر چې یو معاونیت دی خاص د دې لپاره چې د طالبانو ټول درآمد غیر مشروع دی
د غیر مشروع درآمد د آمد مخه د نیولو دپاره دا قطاع جوړ شوي دي. سږکال مونږ آماده یو که دشمن سوله غواړي زمونږ ټول دولت سیاسون ټول دې ته آماده دي او په دې باندې اجماع لري چې مونږ غواړو طالبان د مملکت کې خپله برخه ولري. مونږ دوی په یو حقیقت باندې پیژندلی دي. خو که چېرته دوی دا فکر کوي چې دوی یوازې په دې مملکت باندې حق لري او دا یوازې د دوی د بادارانو دپاره باید قرباني شي نو لویه اشتباه کوي. په هغه صورت مونږ د قوي دفاع دپاره آماده یو.